کورس صنف 4 زبان پشتو مخصوص کسانی است که میخواهند زبان پشتو را از سطح مقدماتی آغاز کنند. السلام علیکم، څنګه قدرمنو لیدونکو او ګرانو زده کوونکو. زه علي ستاسو ښوونکی یم او دلته د خوږې پښتو ژبه درس ورکوم. به درس 11 از صنف 4 زبان پشتو خوش آمدید. پیش از اینکه درس را آغاز کنیم لطفاً برای حمایت از ما این ویدیو را لایک کنید. 12 لوست زموږ ښوونځی. درس 12 مدرسه و یا مکتب ما. موخه، هدف: د متن سم لوستل، صحیح خواندن متن، لیکل، نوشتن او د ژبې زده کول و زبان را آموختن. پوښتنه: سوال: تاسو په ښوونځي کې څه کارونه ترسره کوئ؟ شما در مکتب چه کارهایی را انجام می دهید؟ تاسو شما په ښوونځي و یا په ښوونځي در مکتب که څه کارونه چه کارهایی را ترسره کوئ انجام می دهید؟ موږ ډیر ښه ښوونځی لرو. ما مکتب بسیار خوبی داریم. موږ لرو، ما داریم. لرو نظر به فاعل آمده. ډیر ښه، بسیار خوب و یا ډیر ښه. ښوونځی و یا ښوونځی به معنای مکتب. په ښوونځي کې ګلان، شنې ونې او روانې اوبه شته. در مکتب گلها، شنې ونې، درختان سرسبز او روانی اوبه شته و آب روان وجود دارد. شته به معنای وجود دارد. شنې ونې، درختان سرسبز. ونی جمع ونه به معنای درخت است. زموږ ښوونځی د کرکټ، والیبال او فوتبال لوبو لپاره میدانونه لري. مکتب ما میدانهایی برای بازی‌های کرکت، والیبال و فوتبال دارد. لوبو لپاره برای بازی‌ها میدانونه لري، میدانهایی دارد. موږ هم د سپورت په ساعت کې لدی میدانونو څخه ګټه اخلو او پکې لوبی کوو. ما هم در ساعت ورزش و یا سپورت خود در این میدانها استفاده میبریم. از این میدانها سود و فایده میبریم و بازی میکنیم، ساعت میکنیم. د سپورت په ساعت کې در ساعت ورزش لدی میدانونو در این میدانها څخه ګټه از آنها فایده اخلو میبریم، میگیریم او پکی و در آنها لوبی کوو، بازی میکنیم، ساعت میکنیم. موږ خپل ښوونځی او ټولګی پاک ساتو. ما مکتب و صنف خود را پاک نگه می‌داریم. و اما لغات درس جدیدمان: شین، سبز، ونه، درخت. لوبو لپاره، برای بازی و ساتری. گټه، سود و فایده. فعالیت: جاهای خالی را با استفاده از کلماتی که در این درس یاد گرفتین و با استفاده از جملات درس پر کنید. موږ ډیر ښه لرو. په ښوونځي کې ګلان، شنې ونې او روانې شته. موږ خپل ښوونځی او ټولګی ساتو. دقت کنین جواب هر سه جای خالی داخل متن هست. پس اگر نتونستین کلمات را به خاطر بیارین یک بار دیگر لطفاً متن را بخوانین و جاهای خالی را با استفاده از کلمات مناسب پر کنید. اما برای کار خانگیتان مانند همیشه یک بار از روی متن بنویسین و یک بار صدایتان را ریکارد کنین و بخوانین و از طریق آیدی تلگرام به من ارسال کنید. خب دوستان عزیز، این بود درس امروز ما. امید که
این سلسله آموزش های صنف 4 برایتان مفید باشه. لطفاً درس ها را تعقیب کنین و تمارین را انجام بدین و مرور داشته باشین تا با هرچه قدرت بیشتر درس ها را بیاموزین. تا درس آینده شما رو به الله پاک میسپارم. در خدای پامان.